بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ کلاس مې دی پر فیبوناچي ریټریسمنټ باندې. فیبوناچي ریټریسمنټ به شاید څه پیژنې او حتما به پیژنې، خو هغه ډول به نه پیژنې چې کوم ډول یې زه فعلا تا ته تشریح کوم، یا شاید ته په اړه معلومات لري، خو بیا هم بهترینه خبره ده چې دا کلاس وګورې او تا ته ښه کلیر شي. صحیح ده جي؟ ښه. فیبوناچي ریټریسمنټ زموږ سره هغه خصوصیات دي چې سمارټ مني بینکونه په هغه باندې څه کوي؟ کار کوي. یعنې سمارټ مني چلیږي پر پریمیم او ډسکاونټ باندې. مارکیټ موږ سره ځي د پریمیم ساحې ته، د هغې څخه وروسته ځي ډسکاونټ ته. سمارټ مني چې کوم خپل هغه ریاکشن شو کوي، هغه پر همدغه فیبوناچي یا پر پریمیم او پر ډسکاونټ باندې شو کوي. چې څه کوي؟ پر همدې باندې ښکاره کوي. صحیح ده؟ ښه. پر فیبوناچي کې زموږ سره درې قسمه حالتونه راځي. درې قسمه. لومړنی زموږ سره راځي ډسکاونټ، دوهم زموږ سره راځي پریمیم، او دریم زموږ سره راځي ایکویلیبریم زون. ایکویلیبریم زون، زون ناحیه. صحیح ده؟ امید لرم چې زما اواز کلیر وي، ځکه ډېرو ملګرو ویل چې اواز یې هغه صفا نه دی، نو په دې خاطر باندې صفا دی، خو ډېر ټیټ و مخکیني ویډیوګانو کې، نو په دې خاطر مې بیا مایک ولګوه. ښه جي. زموږ سره راځي ډسکاونټ. په ډسکاونټ کې څه کېږي؟ سمارټ مني بای کوي. که چیرې ته په عمومي مارکیټونو کې وګورې، زموږ سره څو قسم حالتونه راځي. ځینې وخت ته شیان مثلا یو جنس رانیسې، یو جنس هغه په ډېر ټیټ حالت کې، په ډېر ټیټ حالت کې ته هغه جنس رانیسې، وروسته بیا ته قیمتونو ته ګورې، بیا یې خرڅوې. کله چې قیمت جګ شو بیا ته خرڅوې. صحیح ده؟ اوس دا په ټیټ حالتونو کې چې کله ته یو جنس رانیسې، دې ناحیې ته موږ څه شوی، مثلا زه دا مثال تر فزیکي مارکیټونو پورې درکوم. په ښه حالتونو کې چې مثلا یو جنس ډېر ارزانه، یا جواري یا غنم یا غوړي یا داسې نور مسایل درته ښیم په فزیکل مارکیټونو کې، کله چې ته هغه رانیسې په ښکته بیه، هغه ته موږ څه شی وایو؟ ډسکاونټ ایریا. او د هغه څخه وروسته کله چې بیا ته خرڅوې، هغه ایریا ته بیا موږ څه شی وایو؟ پریمیم. یعنې دا قیمت چې دی اوس ګران دی، بیا چې خرڅ شي. صحیح؟ او په هغه منځني او ست ډول حالات کې چې کله دی قرار لري، هغه ته موږ وایو ایکویلیبریم زون. یعنې په نه ډېر ګران دی نه ډېر ارزانه دی، بس په میانه ډول سره مخې ته روان دی. نو هغه که په فزیکل مارکیټونو کې، که په آنلاین مارکیټونو کې، دې درې حالتونه زموږ سره رامنځته کېږي. صحیح ده؟ نن راځو پر همدې باندې کار کوو، او سمارټ مني چې ده پر همدغو حالتونو باندې خپل حالتونو ته دوام ورکوي او خپل حرکتونو ته دوام ورکوي. صحیح ده؟ نن راځو هغه تشریح کوو چې دا څه ډول کار کوي، ولې کوي، څنګه کوي. صحیح ده؟ ته که مارکیټ ته فکر وکړې، مارکیټ موږ سره په دې قسم سره حرکتونه کوي. سیم دا ډول نه دی، خو بیا هم داسې هم راځي، سټاپونه هیټ کوي، خو بیا هم که چېرته په هایر ټایم فریم کې وګورې، مارکیټ موږ سره دا قسم حرکتونه کوي، چې په دې ناحیه کې موږ او تاسو بای کوو، په دې ناحیه کې بېرته مارکیټ راځي سیلینګ کېږي، په دې ناحیه کې زرغون کینډلونه مارکیټ جوړېږي چې بایران داخلېږي، او په دې ناحیه کې سره کینډلونه جوړېږي چې لاندې را روان دي، سیلران موجود دي. یعنې کله چې ته یو جنس خرڅوې، کله چې ته یو جنس رانیسې، په مقابل طرف کې به خامخا داسې څوک چې هغه خپل جنس خرڅوي، ته به د هغه څخه رانیسې. یا چې کله ته خپل جنس خرڅوې، په مقابل طرف کې به خامخا ستا سره داسې شخص وي چې ته خپل جنس پر هغه باندې خرڅوې. صحیح ده؟ نو په همدې ډول سره مارکیټ مخې ته دوام لري. یعنې هسې هوایي خرید او فروش نه کېږي، او سمارټ مني چې ده هغه همدې ته ډېر زیات ریاکشن شو کوي. صحیح ده؟ او د هغې سره سره ویډیو سکیپ کوئ مه، ځکه په تاسو داسې ډېر ملګري شته چې هغوی ویډیو ژر سکیپ کوي، لاندې ته هغه
څه مسایل ځینې پاتې شي. نو موږ څه شي کوو؟ کومې ناحیې ته ډسکاونټ وایو، کومې ناحیې ته پریمیم وایو. کله چې مارکیټ د دې ناحیې څخه دلته پورته شو، اګین راغلی لاین، بیا چې کله دې ناحیې ته موږ تاسو وایو ډسکاونټ، او دې ناحیې ته موږ تاسو وایو پریمیم. پر چارټ کې هم درته شو کوم، خو لومړنی دلته مثال درته درکړم، بهترینه خبره ده چې موضوع ښه درته کلیر شي، چې بیا پکښې ورک نه شي. داسې نه چې ورک شي بیا وایي چې یاره سر مو نس په خلاص نو دې کلاس ماته فایده څه شي وشوله. فایده باید ته ځینې واخلې. دې ناحیې ته موږ وایو ډسکاونټ، دې ناحیې ته موږ وایو پریمیم، دې ناحیې ته دوباره موږ وایو ډسکاونټ، دې ناحیې ته موږ وایو پریمیم. دغه منځنۍ ناحیې ته موږ څه شي وایو؟ ایکولي پریمیم زون، یعنې جنس نه ډېر ګران دی نه ډېر ارزانه دی. په کار تاته داسې ده چې په دغه ناحیه کې ته نه خرید وکړې نه فروش وکړې، جنس وګورې چې ته به یا ګران شي یا ارزانه شي. که چېرې ګران شو هم بیا ته پوزیشن پکښې نیولی شې، که چېرې ارزانه شو هم ته اخیستلی شې. صحیح، دا ډول سره ته کار کولی شې. او سمارټ مني چې ده هغه هم دې ته ډېر ریاکشن شو کوي. او د هغه سره سره مارکیټ چلیږي پر همدې باندې، په پریمیم او ډسکاونټ باندې. ځکه که چېرې په مارکیټ کې پریمیم او ډسکاونټ نه وي نو بیا کار نه کېږي. صحیح ده. چارټ ته فکر مه کوئ چې ته ناڅاپه تر څو چارټ چې ته په کرپټو کې هم کتلی شې، په سټاک مارکیټونو کې هم کتلی شې، د هغې سره سره په فورکس کې، ګولډ کې، هر څه کې، هر جنس کې ته کتلی شې. دا به موږ تاسو ته د چیز څخه معلوموو؟ د سوینګ های او سوینګ لو څخه. سوینګ های او سوینګ لو باندې موږ تفصیلا بحث کړی دی، نه غواړم چې بیا خبرې پرې وکړم. او د هغې سره سره سټینګ هم درته شو کړم. ګین باکس د دې دا سټینګ دی. صفر یو صفر اشاریه پنځه. نو داسې خاص کوم څه نشته. دا بیکګراونډ دی، که چېرې بیکګراونډ ورته لګوې بهترینه ده، که نه لګوې نو داسې خاص څه پکښې نشته. صحیح، دا د دې سټینګ شو. دې ناحیې ته موږ وایو څه شي؟ ډسکاونټ، او دې ته موږ وایو پریمیم، او دې ناحیې ته موږ وایو ایکولي پریمیم زون. دا چې څنګه استفاده کوو پر هغه باندې بحث کوو. نو د هغې سره سره که چېرته دا استفاده کوې دې ته موږ وایو، هغه به وروسته راځو، هغه اوټي لیول چې هغه به موږ سره کم کار کوي او څنګه سیسټم یې دی. صحیح، دا بل سټینګ دی، نور څه خاص پکښې نشته. دا بیکګراونډ یې لګوې نه لګوې ستا خپله مرجي ده. د هغې سره سره دا که ته به درسره کوم شی وکړې، دلته چې کله سټینګ جوړ وکړې ستا په ګین باکس کې دلته به ته راشې دې ځای ته. دې ځای ته چې کله راغلې فیب ریټریسمنټ، په دې کې هم څه کولی شې. په تاسو کې بعضې ملګري د دې څخه هم استفاده کوي. که چېرته د دې څخه یې کوې هم ښه خبره ده. که چېرې دا نه استفاده کوې د دې دپاره باید دغه چې د کلر والی ګوره په ټریډینګ ویو کې، په ټریډینګ ویو کې فیبوناچي دلته چې کله راغلی لاین ګین باکس په دغه ستوري سره په دغه کله چې د سټینګ ور وکړې بیا په دغه ستوري سره د ځان سره مارک کړې، بیا به ستا سره دلته ښکاره شي. چې کله ته دا ګین باکس ور ووایې، ګین باکس مخکې به دا سټینګ ستا سره دغه ډول نه وي، ستا سره به بل ډول سټینګ پکښې وي. هغه چې هر رقم وي. اوس هغه زول الله ته چې کله زه ورشم شاید ما دغه خراب شي. بیا چې کله ته دا سټینګ داسې ور وکړې دغه ټمپلیټ دا چې د کلر وروالی د هغې سره سره دغه سیو ایز دا چې د کلر وروالی بیا به دلته نوم ورته نوشته کړې. هغه چا شی نوم ورکوې، مثال زه ورکوم، مثال زه خپل نوم ورکوم. اجل په دې نامه سره به نو دا به نور ستا سره په دغه نامه سره سی وي. اوکې، د هغې اوس مثلا بیا زه بل سټینګ ورکوم، یو زموږ سره دغه راغلی
بل زموږ سره دا ګین باکس راغی د ځان سره چې وکړئ د ګین باکس په نامه سره مثلا ته دغه سټینګ اوس ور وکړئ بیا به ته داسې کوئ دا چې کله دلته ورولئ ته په نوشته کې ګین باکس دوم ځکه زما سره یو دانه شته اوس تا سره څه شو شو ګین باکس اوس تا ته پکار دی مثلا هغه د عدل د نامه ده هغه دې پکار دی صرف دغه کلیک کړه ډایرکټ درته راځي نور بیا دوباره دا نشته چې ته بیا سټینګ ورکوې بیا پخته یې مشکلات رامنځته کېږي بیا دې بېرته ګین باکس پکار شو بیا ګین باکس ور ووهم او د هغې سره زموږ سره راځي کانسیکټیو انکروچمنټ دا د هغې سټینګ دی نور څه خاص پکې نشته دا مې ځان سره چې وکړه سیم هماغه ډول کېږي نور زه درته ډیلیټ کوم ځکه دا ما سره مخکې له هم شته ګین باکس هم ډیلیټ کوم صحیح ده ښه دا موږ پلاټ کوو د سوینګ لو څخه تر سوینګ های پورې سوینګ لو سوینګ های سوینګ لو سوینګ های باندې موږ تفصیلا بحث کړی دی کړی مو دی کوم نه دی کړی آلریډي کړی مو دی کله چې دې پر سوینګ لو باندې پر سوینګ های باندې پرې پلاټ کړي د هغې څخه وروسته به ته څه کوې بیا به سوینګ لو باندې ږدې پر سوینګ لو چې دې کله کښېښوئ ګین باکس صحیح ده د هغه څخه وروسته به ته داسې راکش کړې اوس دغه ناحیه چې ده دا اساسه راځي په ډسکاونټ کې او دغه ناحیه اساسه راځي په پریمیم کې موږ ویلو چې په ډسکاونټ کې موږ څه کوو بای کوو په پریمیم کې موږ تاسو څه شي کوو سیلینګ کوو صحیح ده اوس دغه اډر بلاک زموږ سره د کمال اډر بلاک راځي ځکه دا زموږ سره دی په ډسکاونټ کې دغه وبخښه په پریمیم کې که چېرې دا زموږ سره په ډسکاونټ کې وای اوس ګوره په دې ناحیه کې زه امید لرم چې ته دا زما په خبرو باندې ډېر کلیر پوهېږې ته به اف جي زه به دا یو ځل ایسته کړم ځکه دا ډېر ګنده څیز دی اوسي چارټ ګډوډ کړي دا زموږ سره اډر بلاک دی بیریش اډر بلاک دا زموږ سره اف جي ده په کار داسې وي چې مارکیټ دغه اف جي ته ټریپ کړی و د هغې څخه وروسته نور به ترې ډاون راغلی وی ځکه دا زموږ سره اف جي ده او د هغې سره دا زموږ سره دی اډر بلاک مارکیټ ولې دغه اډر بلاک ته ریاکشن شو کوي په دا اف جي باید دا ساحه امبیلنس نه وای امبیلنس یې کړ د هغه څخه وروسته باید یې نور ډاون راغلی وی خو دی ولې دغه اف جي ته هېڅ ریاکشن شو نه کړي او د هغه څخه وروسته دوی دغه اډر بلاک انتخاب کړي د دې څخه لاندې راغلی دا ولې تا ته د دې پته شته هغه ځکه چې دا زموږ سره دی په پریمیم کې او دا اډر بلاک زموږ سره دی په ډسکاونټ کې اوس نو چې دا د بای وخت دی دا د بای ناحیه ده نو ته په دې ناحیه کې څنګه سیل کوې خو نه کېږي په کار داسې ده چې ته په دې ناحیه کې بای وکړې او دغه اډر بلاک زموږ سره په څه شي کې دی په پریمیم کې دی دا ناحیه زموږ سره په څه کې راځي په د خرڅلاو په ناحیه کې راځي نو په کار داسې ده چې ته په دې ناحیه کې فروش وکړې دا خبره په خلاصو غوږو واوره دا خبره ځان سره نوټ کړه هر ټایم یې په مارکیټ کې اپلای کړه چې مارکیټ د پریمیم څخه ځي ډسکاونټ ته د پریمیم څخه ځي ډسکاونټ ته د پریمیم څخه ځي ډسکاونټ ته د ډسکاونټ څخه ځي پریمیم ته خلاص نور هېڅ هم په دې کې نشته صحیح ده بالکل اسانه خبره ده مارکیټ د پریمیم څخه ځي ډسکاونټ ته د ډسکاونټ څخه ځي پریمیم ته خلاص په ډسکاونټ کې اخیستل کوه په پریمیم کې خرڅول کوه دا خبره د ځان سره نوټ کړه په مارکیټ کې اپلای کړه صحیح ده چې دا 100% کار کوي کار ونه کړي په هغه ورځ بیا ماته وایي چې یاره دله ته نو وایسې د ځانه لګیا یې د ځانه اخته یې دغه ناحیه ته فکر وکړه مارکیټ موږ سره یو سوینګ های جوړ کړی دی اګین دوباره یې جوړ کړی دی سوینګ لو مایکرو ایمني چارج موږ سره اوپن دی په کار داسې وي چې مارکیټ ډایرکټ راغلی وي دغه سلسله لیکوډیټي اخیستې وای
دلته د تللو ضرورت کم شوی و. ضرورت دا شی و چې سمارټ مني باید ولاړ شي دغو خلکو سټاپونه یې کړي، زما او ستا سټاپونه واخلي، دلته ګلفورې ناستې نور هم سیلینګ پسې کوې. تا نو هایر ټرم پریم څه کتلی چې مارکېټ اوس په ډسکاونټ کې دي که په پریمیم کې دي؟ ما ته په کار څه دي چې زه باید وکړم څه؟ ځکه ته الریډي هغه نه ګورې، بس ډایرکټ دا پیجي ده. زه په دې باندې انټري کوم، دا ناحیه زه د ځان سره ټارګېټ کوم، دلته زما سټاپ لاس پروت دی، دا ناحیه ټارګېټ کوم. باید مارکېټ د دغه ځای څخه ډایرکټ راشي زما ټارګېټ راته ووایي. ته کوې که نه کوې؟ الریډي ته کوې، خو مارکېټ داسې نه کوي. مارکېټ راغلی، دا زموږ سره سوینګ های شو، دا زموږ سره شو سوینګ لو، یا دا زموږ سره شوله سوینګ لو. سوینګ لو شو صحیح ده. او ستا په ذهن کې به داسې راغلی چې لکه دا خو راغلی دی، ګوره خو اګین ریاکشن یې شو کړی دی، دې ناحیې ته راغلی دی که نه؟ د سوینګ لو اخیستی ده که نه ده اخیستی؟ دې پیجي ته دی راغلی، پکې ټیپ شو، دی خپل کار وکړي که نه وکړي. دې پیجي په کار داسې و چې دغې پیجي څخه دی لاندې راغلی دی، دی راغلی دغې پیجي ته په پریمیم کې ټیپ شو، د هغه څخه وروسته دی بېرته لاندې راغلی، خو د دغه ناحیې لیکویډیټي پاته وه. نو د کوم ریاکشن شو کوي؟ اګین زموږ سره بله سوینګ لو جوړه کړل، بیا دوباره ولاړې دغه ناحیې هغه ستا سټاپونه چې دلته پراته وه هغه یې واخیستل. د هغې سره په فیوچر کې دغه اډر بلاک ته نه دی راغلی، مګر په سی اف ډیز کې هغه ته دغه اډر بلاک ته راغلی، د دې ناحیې څخه اګین نور لاندې راغلی. دا زموږ سره سوله سوینګ دغه ډسکاونټ، دا زموږ سره سو سوینګ او وبخښه ډسکاونټ پریمیم. صحیح ده؟ بلکل اسانه خبرې دي. په دې کې څه د پریشانۍ، څه د مشکل څه شته نشته. ښه دا خو مې د سی دپاره مثال درکړې، د بای دپاره به مثالونه درکړم. جانه که ته دې ناحیې ته وګورې، دغې ناحیې ته دا زموږ سره سول سوینګ لو سوینګ های، دا زموږ سره سول سوینګ لو. مارکېټ راغلی، دا سوینګ های واخیستل، دا زموږ سره د اف وي جي ده که نه ده؟ زه به لږ رازون کړم او دا به داسې کړم، دا زموږ سره اف وي جي ده که نه ده؟ په 2022 یعنې 2022 منټورشپ کې موږ سره کوم ویلې وه؟ څنګه مو ویله ده؟ ته فکر وکړه. موږ ویلو چې کله مارکېټ موږ سره لومړنی سټرکچري شفټ وکړي، مارکېټ به هغه اف وي جي ته حتما راځي. ویلي مو که مو نه ویلي؟ الریډي موږ ویلو، موږ تفصیلا پر هغه لیکچرونه باندې، پر هغه منټورشپ باندې 6 لیکچر اخیستي دي، 6 دي که 5 لیکچر موږ پر اخیستي دي. کله چې مارکېټ دا سوینګ های کریټ کړي، په کار داسې وي چې دی دغه اف وي جي ته راغلی وای. دا سوینګ های شو، باید دی راغلی وای دغه اف وي جي ته، یا دغه بریکر بلاک، ځکه دی زموږ سره په ډسکاونټ زون کې دی، باید دی راغلی دغه زموږ سره دغه بریکر بلاک ده، دی رانغلی. اوس په داسې کیس کې تاسو څه کول پکار دي؟ کله چې تاسو سوینګ لو او سوینګ های پلاټ کړئ، د دغه ناحیې څخه بیا راځه تر دغه ناحیې پورې، مارکېټ دغه وبخښه مارکېټ ډسکاونټ زون ته رانغلی، د دې ناحیې څخه الریډي مارکېټ ریجیکټ شو، ولاړې بای. ته به بیا څه کوې؟ که چېرې دلته زموږ سره اف وي جي اریا وه، مثلا هغه ناحیه بیلنس شوې وه، په کار نه وه چې دی باید راشي، اوس فعلا د راتللو ضرورت یې نه و، وروسته که چېرې راتلی بهترینه خبره ده چې راشي، خو الریډي د راتللو ضرورت یې نه و. بیا به ته څه شی کوې؟ اوس دلته د راتللو ضرورت یې ولې نشته؟ ځکه زموږ سره دا ناحیه بیلنس شوې ده، بریکر بلاک دی، اورډر بلاک دی، د هغې سره زموږ سره دغه یو بهترینه اف وي جي ده که نه ده؟ دا زموږ سره بهترینه اف وي جي ده. نو مارکېټ د دغې اف وي جي څخه د هغې سره دا زموږ سره یو انورژن اف وي جي ده. دا ناحیه وبخښه، دا ناحیه زموږ سره څه شوه؟ امبیلنس شول. نو په کار نه ده چې مارکېټ اوس مهال دلته راشي. بخښنه غواړم، ته مې ویډیو لږ بنده کړه. دا ناحیه زموږ سره څه شوې ده؟ بیلنس شوې ده. نو چې بیلنس شوې ده، بیا به ته
داسې کوې چې دا پی به پرېږدې پر دې ناحیه باندې. دا زموږ سره بل سوینګ لو شوه، دا زموږ سره شو بل سوینګ های. دلته مارکېټ الریډي دغه ناحیې ته اوس فعلا نه راځي، دا زموږ سره بیلانس شوې ده. دا زموږ سره شول سوینګ های، دا اوس سوینګ لو سوینګ های. صحیح. وروسته مارکېټ څه کړي دي؟ ډسکاونټ راغلی دی که نه دی راغلی؟ په خپله فکر وکړه. نیو ډے اوپننګ ګیپ دی که نه دی؟ آرډر پروفیشنل بلاک راغلی مارکېټ ډسکاونټ ناحیې ته. د هغه څخه وروسته چې شي وشو اپوزیټ ډایرکشن لاړې. په دې کې څه ګران څیز شته که نه شته؟ ښه اوس به دوباره بېرته لاین راغلی د هغه ونې راغلی. د هغه مین ریزن هم درته یادوم. مارکېټ خو دغه ډسکاونټ ناحیې ته رانغلی. که چېرته هایر ټایم فریم وګورئ، په هایر ټایم فریم کې کوم کیس دی د دغه سوینګ لو څخه نیولې. دا زموږ سره څو سوینګ های دی، دا نه انتخابو دا انتخابو د دې سوینګ لو څخه نیولې تر دې سوینګ های پورې یا دغه سوینګ های پورې چېرته پلاټ کې. دا زموږ سره څه شی دی؟ پریمیم. دلته بایران خرڅول کوي. دا زموږ سره څه شی دی؟ ډسکاونټ. دلته باید ته واخلې، دلته باید ته خرڅ وکړې، فروش وکړې، دلته باید ته یو جنس واخلې. صحیح. ته په خپله فکر ورته وکړه چې دلته څه رقم کیس شوی دی. کله چې مارکېټ دغه ناحیې څخه دا اوس انټرنټ څه چمونه کوي، کله چې مارکېټ دغه ناحیې څخه لاندې راغلی، ته په ایمان ووایه چې دا به موږ سره هغه ون سټیپ اف جي چې پاتې شوی وای مارکېټ هغې ته راغلی دی که نه دی راغلی؟ په خپله فکر وکړه جان، راغلی دی که نه دی راغلی؟ الریډي راغلی دی، ځکه زموږ سره دلته دغه اف جي پاتې وه او دې ناحیې ته مارکېټ راغلی. دا زموږ سره ډسکاونټ و، صرف د بای دپاره یو کنفرمیشن غوښتی. الریډي خو د هغه روان چې دی هغه سیل دی. د دغه ناحیې څخه لږ دته یو بهانه په کار و چې دی لږ معمولي قدر لوړ ولاړ شي. اګین دوباره بېرته لاندې راغلی. نو د مارکېټ څه شی دی؟ همدا حرکتونه دي. د پریم څخه ځي ډسکاونټ ته، د ډسکاونټ څخه ځي پریمیم ته. کله چې ته په هایر ټایم فریم کې ځان ته بیاس معلومه یې یا پریم او ډسکاونټ ځان ته معلومه یې، دا ته په هر څو ټایم فریم کې کتلی شي. یوازې ما ایچ فور خلاص کړی دی، هغه د دې لپاره نه شي. ته په دا په ایچ فور کې ګورې، دا په ډیلي کې هم کتلی شي، په ډیلي کې هم دا کتلی شي، دا په ویکلي کې هم کتلی شي او د هغې سره سره په ایم 15 کې په هر څو ټایم فریم کې کتلی شي. یو په 1 منټ و دې کې نو مه ګوره، ځکه هغه ګوره هم نو ضرورت نشته. سوینګ های سوینګ لو دی که نه ده؟ شوي دي که نه دي شوي؟ سوینګ های سوینګ لو شوي دي که نه دي شوي؟ الریډي شوي دي. صحیح ده. او د هغې سره سره که چېرې ته بیا د ځان لپاره د انټري سټپ برابروې، وبخښه ما اپټیمل ټریډینګ زون بیا درته بیان نه کړي. او ټي لیول خیر هغه بعض خلکو کې پر ونه خو نه پوهېږم. او ټي لیول پر وبې پوه خیر نو چې اوس یې زده نه کړې کله زده کوې، د هغه دې وخت که نه څه ښه درته ووایم یو څیز دی فرق نه کوي. کانزیکټیو انکروچمنټ دا بیا موږ د اډر بلاک د 50% لپاره استفاده کولی شو. هغه بیا کله چې را روانو وختونو کې پر ډیلي بیاس باندې غږېږو چې موږ هغه ورځانه کلیر کړو، برای به په هغه باندې د پاکې استعمالېږي. نو دا زموږ سره څه شی دی؟ اکویلیبریم زون شو، دا زموږ سره شو ډسکاونټ، دا زموږ سره شو پریمیم. دغه ناحیه زموږ سره اپټیمل ټریډینګ زون راځي. د هغې دپاره بیا بل سټینګ دی. کله چې ته دا سټینګ ووایه درته کلیر کړم او ټي لیول اپټیمل ټریډینګ دغه سټینګ دی.
د ځان سره سیو کولی شئ. صحیح، دا به سره کم کوئ، دا بېجلې پر سوینګ های باندې سوینګ لو باندې دا زموږ سره چې راځي اپټیمل ټریډینګ زون یعنې او ټي لیول. په دغې ناحیې کې نو بیا هغه ښه مناسب وخت قیمت دی. مثلا دا اوس تاسو سره څو پریمیم زون په دې ناحیې کې نو اوس ته اریان چې څنګه وکړم، آیا دا څیز اوس زما لپاره مناسبه دی که نه دی مناسب، څو پورسي که په نس پورته. کله چې اپټیمل ټریډینګ زون ته دی راغلی بس نو دا ناحیه ستا لپاره بهترینه مناسبه ده. بیا نو ته پر دې ناحیه باندې ښه په ډاډه زړه سره فروش کولی شې وکړې او د هغه رقم د بای لپاره هم. صحیح، په دې کې څه ګران څیز شته نشته. ما خبره کړې وه د انټري ده، انټري خبرې مې کړې وه. انټري خبرې چېرې کړې وه او د هغې سره سره هغه بیا د لیکچر په پای کې درته وایم، ضرورت یې اوس نشته. ما غوښتل د چت چپاکه معنی نه کېده. د انټري دپاره به ته څه شی کوې، ته اوس د ډیلي باید مثلا د پریمیم او ډسکاونټ په هایر ټایم فریم کې معلومه یې د سوینګ لو څخه تر سوینګ های پورې به دا ناحیه مارک کوې، سوینګ های سوینګ لو. کله چې بیا ته انټري کوې مثلا په M15 کې په 15 منټه ټایم فریم کې اخته یې، په 5 منټ ټایم فریم کې اخته یا په یو ساعته، خو بیا هم غټ ټایم فریم خو بیا هم ته بیا چې شی کوې د باډي څخه تر باډي پورې. که چېرته او ټي لیول دلته پلاټ کې بیا به زه وایم چې ښه کلیر به راسي د باډي څخه تر باډي پورې. په نهایه باندې خپل خبرې وکړه. دلته به زه درته نوشته کړم هایر ټایم فریم time week to week او د هغې سره سره entry point entry body to buy body to دا جزم په غټ ABC ولیکل شي، یو څه د هغه سیسټم برابر دی. body ښه ستا هم کار خلاص body to body صحیح ده شه. هایر ټایم فریم چې کله ګورې ویک ټو ویک، انټري پوینټ چې ته ګورې په ښه ټایم فریم کې باډي ټو باډي. اوس دا په مارکیټ کې وګوره اپلای کوه، د هغې سره سره کار حتمن کوي، حتمن کار کوي. مارکیټ چلیږي پر همدې باندې صرف ته اپلای کوه، د هغې سره سره خپل کار یې پرې کوه. که دې چېرې دا ویډیو خوښه شوې وي او تا ته کوم څه ریزلټ ملاو شوی وي، ویډیو ته در سره لایک او د هغې سره سره زموږ چینل نه سبسکرایب کړه. او یو بله مهمترینه خبره هغه دا ده چې په تاسو کې ډېر ملګري یعنې کم نه ډېر ویډیو ډاونلوډوي، نو د هغو څخه زما دا خواهش دی چې ویډیو تاسو داسې وکړئ چې اولنی لیکچر په همدې یوټیوب کې ګورئ. د هغه مین ریزن دا دی جان چې زه چې دا کار کوم د دې لپاره کوم چې زما یوټیوب چینل هم پر مخ باندې ولاړ شي او تاسو هم څه ګټه ورسېږي. یعنې هر سړی خپل پر لیول باندې کوښښ کوي، هر سړی خپل پر لیول باندې کار کوي. نو که چېرې تاسو دا ویډیو ګورئ او د هغې سره سره ویډیو لایک کوئ او د یوټیوب هغه د ویډیو هم پر مخ باندې ځکه ته سره صرف ویډیو کلیک کړئ بل ډایرکټ ځینې ووځئ، نو په دې طریقه سره زما یوټیوب چینل هم هېڅ پرمختګ نه کوي او کړی هم نه دی. تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې ما د لړۍ راپیل کړی دی، تر اوسه پورې فقط 222 نفر پکښې دي. نو که چېرې دغه ډول زه مخکې ته روان وم نو ویډیو پرمختګ کوي، ځکه اوس زما ویډیو چې دي
تر 100 نفر اضافه کوم کسان یې نه ګوري. نو بیا شاید چې زه تر ډېره وخت پورې دوام ورنه کولی شم او دا لړۍ نور زه پرېږدم، ځکه هغه تعداد یې بیخي زه چې ورته ګورم ما چې سر کوم فکر کړی وو ما ویل چې دا خامخا داسې ډېر کسان شته چې هغوی د ټریډینګ د کورسونو د جوین کولو وس نه لري، راځي به زما چینل به ګوري او د هغې سره به زما چینل هم پر مخ باندې روان وي، دوی ته به هم رزلټ میلاویږي. اوس چې زه ګورم بیخي هغه تعقیبونکي هم ډېر کم دي او د هغې سره سره هر څه بالکل یعنې ډېر هغه خوندور مخې ته نه دي روان. خپل میچ کې فقط 200 فالوورز اوس د ټریډینګ سره علاقه نه لري که څنګه حساب دی. نو دغه ډول طریقه ده، نو کوشش وکړئ چې اولنۍ ویډیوګانې دلته ګورئ، د هغه څخه وروسته بیا ډاونلوډوئ هر څه چې پکې وي هغه ستاسو خپل کار دی او د یوټیوب لینک تر نورو ملګرو هم درسره رسوئ. که چېرې دغه رقم زه مخې ته روان وم نو شاید چې د لړۍ نوره پر همدې ځای باندې پرېږدم، او که چېرې مخې ته روانه شول پرمختګ نور پسې زیاتېدی نو بیا به انشاءالله حتما کار درته کوم. صحیح، تاسو ماته کار وکړئ زه به تاسو ته کار وکړم. صحیح ده جي. نو تر بیا ښه وخت. Until next time, wish you good luck and good trading.